الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. زما معزز علماء کرام او معزز سامعین و حضرات ورونو، یو طرف تا زمونږ د یو نوجوان رور محمد سعید صاحب د خانه آبادی خوشحالی او دارنګ د قرآن عظیم شان د ختمونو هغه عظیمه خوشحالی باندې دا جمعواری و دا جلسه جوړه شوې ده. الله رب الجلال دې دا دواړه خوشحالی مبارکې او بختورې وګرځوي. امین. د نکاح او د بیبیانو او د خاون په بیبی باندې او د بیبی په خاون باندې د حقوقو متعلق یو څو جزئیات فروعی او څو مسائل خپلو سامعینو مخې ته ایږدل د خپل بیان نچوړ او خلاصه ګرځم. نو ټول حضرات د زړه په غوږونو باندې دا واورئ، اکثرین در کې شادي شده دي، اقلین بداسې وي لږ کسان چې ودونه به یې نه وي کړي، هغې به هم دغې مقام ته ورسي. لاؤډ سپیکر په ذریعه باندې یا د ریکارډ په ذریعه چې چا زمونږ بیان اورېده هغې دې ورته د زړه غوږونه متوجه وساتي چې څه ډېر احکامات د دین اسلامي د مناکحت او د زواج او دارنګې د حقوقو د رجالو د نساو زمونږ او تاسو نه ضایع شوي، څه د لا علمۍ د کمزورۍ د علم د وجې نه او څه د بیکار او غلطو رواجونو د وجې نه. صوفي صاحب تاسې مخکې راشئ. رب کائنات قرآن عظیم الشان کی یو تصریح فرمایلی ده چې لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن دا بیبیانی چی دا زنانا
د دوی څه حقونه دي په خپلو مړونو او خاوندانو باندې، مثل الذي په مثل د هغه حقونو باندې چې د خاوندانو شته دی علیهن په دې بیبیانو باندې. د بیبیانو په خاوند باندې حقونه دي او د خاوند په بیبي باندې حقونه دي. وللرجال علیهن درجه، خو د خاوندانو په بیبیانو باندې و درجه د فضیلت ده، یعنی حق د خاوند په بیبي باندې زیات دی د هغې حقوقو نه چې د بیبي په خاوند باندې. من جمله د هغه حقوقو نه چې د خاوند بیبیانو باندې دی او پای کې الله رب الجلال درجه او فضیلت او شرف ورکړي، او نس قرآنی تینا تعبیر په فضل الله باندې کړی دی، هغه قوامیت دی. الرجال قوامون علی النساء، بل رب کریم فرمائی نارینه چی دی دا په بیبیانو باندې د کور په کاروبار او تدبیر کې بالاتر رتبه لري. مدبرین د کور، واقداران د کور، مالکان د دې کور د امور او د سرمایې چې دي دا نارینه دي، زنانه نه دي. ستاسو د پاکستان په اصولو کې کراچۍ او پنجاب کې د دې نص قرآنی بالکل بالعکس الرجال قوامون ندی حساب رجال د سرمایې واقداري ښځو لاسته راوړې ده په کور کې. خاوند چې تنخواه اخلي بیبي ته یې لاس کې ورکوي، د بینک منیجره بیبي جوړه شوې وي. د کور سامان، بستر، لوښي او هر څه د بیبي په مرضی اخیستلی کېږي. د غم او د ښادۍ رواجونه د بیبي کنټرول ته لاسته ورغلي دي، او دا بالکلیا د قرآن کریم د نص خلاف دی. دا کور اے نارینه خاوند ستا ملکیت دی، دا سرمایه تا ګټلې ستا ملکیت دی. د دې کور د تدبیر او د مالکیت کنټرول به ستا په لاس باندې وي، دا زنانه ته مه ورکوه. ځکه زنانه د انسانیت په لباس کې الله تعالی کمزوري عقل والا خلق پیدا کړي، او عرف هم دا دی که سړی په شریعت نه پوهیږي نو مشري څوک قمقل ته نه ورکوي. ځکه چې مشري کله قمقل ته لاس کې ورشي نو هغه کله ورانوي. بیا بیبیانو ته رحمت للعالمین ناقصات العقل والدین ویلی دي چې دا په دین کې کمزوري دي او دا په عقل کې کمزوري دي. نو بیبیانو ګیله وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، د بیبیانو نقصان د عقل څه شی دی او نقصان د دیني څه شی دی؟ وی کم مالیاتو مسله کې چې د گواهانو دو ضرورت وي، نو دو زنانه د یو سړي په اندازه باندې رب کریم فرمایلی دي که نه دي فرمایلی؟ بیبیانو وی یاو. نو دا دو زنانه د یو سړي برابرې په گواهۍ کې ولې ګرځولې دي؟ ځکه چې عقل کمزوری دی چې د یوې نه خبره یاده ونوځي. دا ماهانه بیماری چې بیبي باندې راځي څه حصه د عمر دی ناستې وي، منځ نه کوي، روژه نه نیسي. که ګناهګار نه دي نو اجر خو هم نشته دی، او نارینه لګیا دي منځونه کوي په هغه ټیم کې. دا نقصان د دین دی. نو قوم د زنانو ناقصات العقل والدین دی. الله رب الجلال خپل شرعي نظام او قانون کې کنټرول بیبي ته نه ورکوي، د دې عقل کمزور دی.
او کم عقل انسان ته کړي کنټرول ورکنو فساد راولي لانجی جوړي فضل د شریعت خلاف امور دی کور تراولي نو الرجال قوامون علی النساء بیبیانو باندې مدبرین متصرفین کنټرول لرون کې او مالکان هغه بناری نوی په زنانو باندې دا کنټرول بدوي سره وي بیبیانو ته الله رب الجلال خپل حقوق ورکړي خو په مالیاتو د خاون کې د دې حقوق څه شي پورې تعلق لري سکنا کور دا د بیبي په خاون باندې حق دی چې خاون به بیبي ته یو مسکن پیدا کوي د وس موافق کوي وس کې د په پیسو به اخلي خپل جیداد کوي وس نه کې د پکرای به ورته نیسي او بس دیاړیانی به کوي مزدوریانی به کوي خدا کرایانی او دا کور به دی بیبي ته جوړي او د خپل وس موافق دا لازمی نه ده چې بیبي پردي واده ته تللی ده او د خپل رشتې د یو ارباب په کور کې کمره کتلې ده او خاوند ته وایي ما ته داسې کمره راکړه خپلې بړستن سبق پې غځوي مراد د سکنا نه هغه سکنا ده چې کومه سکنا خاوند او لیور او سخر او دا خلک پکې اوسېږي یعنی دا خاوند به د خپل ورونو دا سیلی نه کمزوري نه ساتي دومره سبب پیدا کوي چې داسې کوټه او مسکن او کور ورته تیار کی چې د ورونو سره سیلی برابر وي او سبب کوي د سکنا متعلق بیبی ته الله تعالی دومره حق ورکړی دی که دغه بیبي راغله او دی وویل چې زما خاونده ستا د پلار او ستا د مور سره شریکه زندگی کوم فبها خو که ویل چې نه زه ځان ته زندگی غواړم نو خاوند مجبور دی چې بیبي ته بل کور پیدا کوي بیا خدمت د سخر او د خواخې په دغه انګور باندې د لوازمو نه دی خو جایز او ښه کار دی باید چې وایي کی چې څه کوي هغه بری وي که خدمت یو که الله تعالی به دې ته داسې انګوریانې ورکړي چې به د دې خدمت وکړي که وایي نه که هغه به د دې خدمت نه کړي باقي فرض او لازم چې په دې کم خدمت دی نو د خپل خاوند دی خو چې لانجه بیبي واچوله چې ما چې هغه شریعت حق بیبي ته ورکوي چې دې ته به ځان ته سکنا او کور پیدا کوي ستا په دې مال کې چې هغه حق لري د نفقې حق لري خدا بنوي چې هغه چرته سرې کړي او کبابونه ګوري او هغه به غواړي نه څه چې عام روټین سره د دې خاوند کورنۍ کې برابرېږي بخل بدیم نه کوي ستا په سرمایه کې د هغې حق د جوړو او د جامو دی رواجونه لازم نه دي چې 15 جوړې به خامخا کوي خو عام معمول سره چې د چم گاونډ او د سیلۍ د بیبیانو سره لباسو به برابرې باقی د دینه اخواته چې څومره مال دی نو دا مال د خاوند دی بیبي پکې وزر اختیار نه لري ګورې دومره بیواک او بی اختیار ده د خاوند په مال کې چې رحمت عالم فرمان صادر کې چې بیبیانې به د خاوند بی اجازته چاته سزیز په صدقه کې نه ورکوي که یې ورکه نو پردی مال خیرات کړي خپل نه دی نو چا پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طعام څنګه دی دا روټۍ طالب کوسی تراشی وظیفه غواړي نو دا بیبي خاوند نه اجازت نه دی خسته یو روټۍ ورکولی شي مبارک څه فرمایي ذالک افضل طعامنا روټۍ خو زمونږ په طعام کې بهترین طعام دی دا چرته ورکولی شي بغیر د اجازت طالب ته وظیفه بیبي بغیر د خاوند اجازت نه نشي ورکولی که یې ورکړه ثواب نشته ګناه ده
دا به د خاوند نه اجازه تخلی، دا مال د دې نه دی، دا د خاوند دی، پردی مال څوک نه خیراتوي. چې دا داسې سخی ده او د سخا شوقی ده، دا د دیوالۍ ته لږ لاس کي او دا د خیرات کي اوبه کي زنانه دا کار، دا د دې مال دی، 1 روپۍ پکې نه ورکوي. دا د دې هار ته لاس کي، دا د مدرسې ته ولیږي اوبه لیږي دا کار کي، دا د ګوتمې ته لاس کی، دا د میخکي ته لاس کی چې کم د بیبي ملکیت دی او په مهر کې پسې لیکل شوی، د خپل مال نه 1 روپۍ نه خرچه کوي او د خاوند روپو تشنه زمری د هغه لګیا دي سخاګانې شروع کړي. نو داسې نه، شریعت موږ ته حدود او حقوق معلوم کړي دي، نو د خاوند اجازت به وي. بیا دې اجازه کې علماء کرام دا فرمایي چې اجازه 2 قسمه ده. اجازه عرفی اجازه دا ده چې بیبي ته د خپل خاوند مجاز معلوم دی چې هغه دومره سخی سړی دی چې د طالب پر روټۍ نه غوسه کېږي او دې ته پته وي نو بیا ورکولی شي. دې ته پته وي چې زما خاوند خوشحالېږي خفه کېږي نه، خو بیا هم چې کله خاوند کور ته راشي نو ورته به وایي چې خاونده ګورې داسې کار مې کړی دی او ستا روټۍ ته به وایي توړه زر خلاصه شوه، خو ګورې ما په طالبانو خوړلې ده، نو اجازت به غواړي. که هغه منع وکړه چې نه به ورکې، بیا به نه ورکوي، ګناه ده، ثواب نشته. بیا ثواب شته دی خو خپلې روپۍ د خیرات کې، پردی دی نه خیراتوي. او بل اجازه صریحی ده چې خاوند چرته روان دی، بیبي ته وایي که طالب راځي که بل څوک راځي ملنګ راځي وړه ورکوه. دا زمونږ او ستاسو دا زنانه څومره خلاف ورزي کوي، ملنګ راشي وړه ورکوي ورته که نه، خاوند خبر هم نه. کله نا کله خاوند شکایت وکړي دا وړه ولې زر خلاص شو، هغې ټول لوټ کړي. د خپل پلار کور ته نورو کورونو ته څیزونه وړي بغیر د اجازت نه، د دې یو شي اجازت هغه ته نشته دی، دا ناروا دي دې دپاره پردی مال کې به ګوتې نه وهي. نو الرجال قوامون علی النساء، نارینه چې کوم دی په دې تدبیر د امورو کې هغې ته الله تعالی دا اختیار ورکړی دی، د دې مال واکداري د هغې سره ده. یو حدیث مبارک کې څه اجازت معلومیږي چې بیبیانې بعضې څیزونه ورکولی شي، خو علما د هغې جواب داسې کوي که چېرته بعضې د ښار په کورونو کې دا رواج وي، خاوند دکان ته ځي، بیبي ته 500 روپۍ 1000 روپۍ پرېږدي، تا ستا د ورځې د سبزۍ د خرچه ده، دې غټو کورونو کې داسې وي. بیبي ته اجازت د 500 روپو شو، دا ورکړی شه چې غرمه زه نه یم خو ستا خرچه دغه ده. بیبي د غوښې په ځای ټیپر خوري او دا باقي پیسې خیراتوي، دا خپل مال دی خیراتولی شي. یو صورت دا دی، دا ورته بیا روا دي. یو صورت بل دی، علماء بیان کړي دي چې د خاوند مال دی، هغه غوښې چرګان راوړل، پاخه یې کړل او سهار چرته لاړه، 2 شپې 3 شپې خاوند نه راځي او چرګان او غوښه یا د اختر غوښه په کور کې بدبویۍ ته نږدې کېږي. اجازت اوس خاوند نه دی کړی، خرابې وي دا دې بیا غورځوي نه، نو دام بغیر د اجازته خیراتولی شي چې دا ضایع نه شي، خرابه نه شي، فضول نه شي. دا شانته د کور په ټولو تدبیرونو کې واکداري د خاوند شوه، کار به د خاوند په مشوره باندې وي، د کور نه وتل به د خاوند په اجازت باندې وي، هر کار او کردار به د خاوند په اجازت باندې وي، نو دا کنټرول او دا نظام به برابر روان وي. مطالبه چې دوی بار بار کوي د بعضې څیزونو بیبیانې، نو د خپل عرف او د رواج نه بخپې نه وباسي. د رحمت للعالمین مبارک بیبیانې یو ځل را جمع شو،
او مبارک ته سوای مونږ ته سونه وکا خلکو خپلو بیبیانو ته سونی کړي دي هارونه یې جوړ کړي ګوتې جوړې کړي دي مونږ ته هم څه جوړ کا نو د مبارک زړه خفه شه مرور شه او داسې خفه شه چې الهي لغوي وکړه قسم یې وخوړ ټولو بیبیانو ته چې زه به یو میاشت تاسو یو بیبي کوټې ته هم نظم نږدې به نشم نو د اله مسله هم یاده کوي الهي مصطلح حدیث ته وایي چې یو سړی خپلې بیبي ته قسم وخوري چې 4 میاشتې به زه نه نږدې کېږم د دې څه مسله ده بیا نو دا بیبیانې په خپلو شهواتو باندې الله تعالی کنټرولري پیدا کړي دي خو تر 4 میاشتو کنټرول لري د دې نه بالاتر نه لري 4 میاشتو نه اخواته د دې کنټرول بیا نه وي په ځان باندې اسې نه چې تا قسم خوړلې 4 میاشتې نه نږدې کېږم بیبي د غلبې د شهواتو د وجنا خلاف ورزۍ ته مجبوره نشي نو شریعت تا ته حد وټاکه تا کې قیضه واچوله او ته یې داسې را کنټرول کړي دا ستا اختیار نه دی چې ته به کال کال قسمونه خورې او بیبي ته به نه نږدې کېږي نو چې 4 میاشتې قسم دی وخوړی دا الهي مصطلحه ده نو د دې طریقه د خلاصي دا ده چې په اوله میاشتې په 2مې په 3مې د 4 نه مخکې ځان حانس کا په دې قسم کې ځان حانس کا او د هغې کفاره ورکا نو مسله دې ختمه شو او که ځان دې حانس نه کا وچ شیخ وي زدي چې نه قسم مې خوړلی اوس چې ته نږدې کېږم نو 4 میاشتو نه اخوا علما دي کې اختلاف لري بعض ائمه وایي چې طلاق خود به خود واقع شو بس ختم شو دا بیبي آزاد شو او بعض علما بیا وایي چې نه د وخت قاضي او جج به د مجبوري که زنانه عدالت ته لاړه او شکایت یې وکړه چې 4مه میاشت د ما ته نه راځي قسم یې کړی دی نو د وخت قاضي به په ده باندې طلاق اچوي دا بیبي به خلاصوي همدا وجه و چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته د شام مجاهدینو یو خط راولېږي چې موږ دلته په جهاد کې ستړي شو زموږ ډېر وخت شوی دی موږ ته تبادله جوړه که نور مجاهدین راولېږه چې موږ کورونو ته لاړ شو او یا د خپلې بیبیانې را پرېږده چې د جهاد صف ته یې راولو امیر المؤمنین راغی د خپلې لور بیبي حفصه چې د امهات المؤمنین نه ده هغه یې راوغوښته وایي دا بیبي د خاوند نه بغیر څومره ګزاره کولی شي بیبي ته حیا ورله پلار ته څو خبرې کولی شي شی ور واړوه امیر المؤمنین ورته وایي ما ته مسله بیان کا ما ته مشکل جوړ دی فتوه صادروم خبره وکړه هغې دا شا داسې مخ ور اړولې وتې نه او دا ګوتې یې داسې کړې 3 یې اوچتې کړې وی 3 کاله دې سر وخوځوي نه وی 3 میاشتې هغې سر وخوځوي او وی نه چې ډېره سختي په ځان تېره کړي او ډېر کنټرول او کوشش وکړي او تکلیف برداشت کړي بیبي داسې وکړل وی 4 میاشتې وی او وی د دې نه زیات وی دې نه زیات ګزاره نشي کولی امیر المؤمنین خط ولیکه د شام مجاهدینو ته چې د کومو مجاهدینو 4 میاشتې پوره دي دا واپس کورونو ته راولېږئ د دې شرح کې علماو دا تحقیق کړی دی هغه ایله دلته راوستې ده الله رب ذوالجلال خاوند ته د قسم 4 میاشتو نه زیات اختیار نه ورکوي علم پسې چې کوم طالبان راوتي دي مونږ ته طالبان د افغانستان نه راشي 4 میاشتې د چا وځي زه ورته خان نه واده دې کړی وي یا که کرایي نه لري چنده درته کوم خو ځان ورسوه په ګناه کې اخته کېږي
او یا وکړه ټلیفون کلی ته وکړه بیبي سره خبرې وکړه اجازت دې وغواړه بیبي چې خپل حق معاف کړي درته خو بیا خو کېږي که جهاد ته چې کم مجاهدین دي 4 میاشتو نه زیات به نه تېروي دا تبلیغي حضرات کلونه کلونه لګوي بیبیانې ناراض وي ورباندې دا ناروا دي چې د بیبي اجازت نه دی تبلیغ ته ځي 4 میاشتو نه زیات اجازت چې بیبي ورنه کړه دغې کار کې دی ګنهګار دی بیا که هغه باب د علم وي که د جهاد وي که د تبلیغ وي د 4 میاشتو نه اخوا ته د بیبي اجازت ضرورت دی مبارک قسم وخوړه چې 1 میاشت به بیبیانو ته نه نږدې کېږم دې ته الهي لغوي ویلی شي او داسې بالاخانه او داسې پاس په هغې کې دیره شه امیر المؤمنین واقعه بیانوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک وی زه داسې بانډه کې اوسېدم زما یو ملګری و یو ورځ به مونږ دیړي کوله او دا ملګری به ما به دیړي کوله 2 کوره به مې ساتل او ملګری به مې لندې مسجد نبوي ته ته دین به زده کوو ماښام به یې ما ته هغه تعلیمو په 2مه ورځ به زه لاړم ما به دین زده کوو ماښام چې به رالم نو خپل ملګري ته مې تعلیم ورکړ اوازه وه چې د شام سرحداتو نه غسانی بادشاه حمله په مدینه منوره کوي داسې اوازې راتلې غلط نیمه شپه ده او زما دروازه سخته وټکېده عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي زه ډېر په دهشت رالم او د بار نه یو کس چغې وی اسمه هوا حضرت عمر دننه دی کور کې دی ما وی یاو دروازې نه مې اخوا ورته آواز ورکړه چې ولې ورخطا یې آیا غسانی باچا حمله راوړه وی نه د هغې نه غټه خبره واقع شوې ده څه شوي دي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیبیانو نه خفه شوی دی او مسجد نبوي ته هم نه راځي او بره کمره کې ناست دی وی را روان شوم راغلم اول کور ته دننه شوم بیبي حفصه د لور بیبي ده هغې ته مې نصیحتونه وکړل نصایح وکړل او دا مې ورته وویل چې عسى ربه ایبدله خیرا منکن ګوري که نبی علیہ السلام طلاق کړی الله تعالی به تاسو نه بهترینې بیبیانې نورې ورته ورکړي دی مه خفه کوئ ابه قانتاتي عابداتې به وي صائماتې به وي صایحاتې معنا په صائماتې سره شوي الله تعالی د دغه خبرو د مشورو موافق آیتونه نازل کړل په دغه الفاظو باندې بیا راغلم دروازه کې یو تور رنگ غلام ولاړو اسود بیبیانو د لرګو خادمو ما یې ورشه استیزان غواړی اجازت وغواړه زه ورځم نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سره کینم هغه چې ورغی اجازت یې وغوښته مبارک دومره خفه ناست دی چې نه یې د او جواب ورکو نه یې د نه جواب ورکو غلام راغی وی سم خبرې نه کوي زلاړم مسجد نبوي کې منبر باندې مې داسې تکیه وواله او صحابه کرام ډلې ډلې ناست دي او ژاړي ټول خفه دي رسول الله مبارک جمع ته نه راوته څو صحابه به ورغلل هلته بالاخانه کې به یې جمع کوله بیا مې غلام ته وویل ته ورشه اجازت وغواړه چې ورغی بیا راغی وی سم نه وایي مرور دی خفه دی بیا مې ولیږو چې په 3م ځل باندې راغی نو ویې ویل چې عمر ته ووایه چې یوازې راشه بل څوک رانه ولي بره ورغلم ودرېدم ځان سره مې وویل تر څو مې چې رسول الله مبارک خندولی نه وي کینم نه غصه دی ډېر ودرېدم ما ورته وویل موږ د مکې معظمې خلک چې وو داسې غوسه ناک وو موږ نه بیبیانې به یېرېدې دا د مدینې منورې خلک پاستلي بیبیانې ترې نه یېرېږي موږ چې مدینې منورې ته رالو زموږ ښځې هم په موږ زړورې شوې وی دې خبرې سره رسول الله مبارک په شونډو مسکا
لږ مې زړه ښه شو چې خفګان خو ختم شو. بیا مې ورته وویل زه تللی وم بیبیانو ته ما دا نصیحتونه کړي دي چې محبوب مه خفه کوئ. ګورې ګینې ټولې به طلاقې کړي، الله تعالی به ډېرې بهترینې بیبیانې نورې ورته ورکړي. او ما ته ستاسو په بیبیانو کې ام سلمې وویل چې ای عمره ته د هر چا منځ کې خبرې کوې او زمونږ او د رسول الله مبارک منځ ته هم ته رالې. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مونږ ته نصیحت نشي کولی. بیبي ونو ما به څه ویلي وې وی مبارک بیا مسکی شو، بیا وخندل. زړور شوم، کېناستم. چې کېناستم بې اختیاره مې د سترګو نه اوښکې لاړې او وایي ځکه مې وژړل چې ما ته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عظمت، مرتبت، چې امام د انبیاء د خاتم النبیین دا څومره لوی شان لري چې انسانیت کې د مقام مثل نشتا. او دې کوټنۍ ته چې ما وکتل په دې دیوال کې پخواني د چیلو سرمنې به خلکو ځوړندولې و چې شوي به وي، یو څو سرمنې اوچې پرتې وي دیوال ته ځوړندې وي، یو مونګی دیوال ته پروت و دی خوا غاړې، یو پوزکی باندې دی مبارک داسې پراته او دا لنګ مبارک لږ راوچت شوی و او دا پونډۍ ته چې ما وکتل نو د پوزکی چاپونه پکې جوړو او دا صادر مبارک د اوږو نه لږ غورځېدلی و، په دې اړخونو کې هم د پوزکو چاپونه جوړ شوي و. نو دې حال زما د سترګو نه اوښکې وبهولې. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پروت و چې زما دا ژړی ولیده نو کېناست. یا عمر څه شي وژړولې؟ ما عرض وکړه چې کسرا فارس ته وګوره په قالینو مزل کوي، قیصر د روم ته وګوره ماڼیو کې زندگی تیروي، ستاسو د شان ته وګوره او ستاسو د غربت او د فقیرۍ د حال ته وګوره. ما ته ویل ای عمره ته نه خوشحاله چې دا دنیا الله تعالی هغوی ته ورکړه او هغه دنیا الله تعالی مونږ ته راکړه. وی دې سره مې خفګان او بوج د زړه نه سپک شو. او دا مې ورته وویل طلقت نساءک، بیبیانې دې طلاقې کړي دي؟ نو دې مبارک وویل چې نه طلاق مې نه دی ورکړی، خو قسم مې د یو میاشتې خوړلی. 9مه شپه وه چې د بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها کمرې ته ورغی. بیبي مبارکه هم عالمه وه، هغه ورته وی یا رسول الله یو میاشت قسم دې خوړلی، 9مه ورځ ده، 9مه شپه ده، 9مه خو تېره وه، 10مه شپه راتله. نو مبارک ورته فرمایي ما قسم د میاشتې خوړلی، د 10 ورځو مې نه دی خوړلی او دا میاشت د 9 شپو راغلی ده. نو عرض مې دا کو چې تعالی دې وتړ چې دې بې ځایه داسې قسمونه ونه خوري چې هغه ځوړنده پرېږدي. په حق د بیبیانو کې په خاوند باندې تربیت شته چې دا ورته بهترین تعلیم او تربیت ورکړي، خو د وهلو حق نه لري خاوند په بیبي باندې، بلکې مبارک منع کوي. مبارک منع کوي چې تاسو بیبیانې داسې مه وهئ لکه څنګه چې باداران غلامانو وینځي وهي. یو کرتی مبارک دا مسله بیان کړه چې کومه بیبي ناشزه وي، ناشزه ژبوري او بد اخلاقې ته ویلی شي، خاص کر هغه بد اخلاقه چې د مداجعت او د مجامعت په مسله کې بد اخلاقه وي. خاوند مطالبه کوي هغه نه ماني. زنانه او د خاوندانو دا حقونه هم کمزوري دي کې ښه زنانو کا پیمال کړي دي. ډیر داسې کارونه خاوندانو ته کوي چې هغه په دې لازم نه دي او چې کم په دې لازم دي په هغې کې قاصره دي، ولې دین نه ناخبره دي. جامې ورته اینځي، دا د دوبي کار دی، بیبي کوي، دا لازم نه و په هغې باندې. احسان کوي مونږ او تاسې سره ښېګڼې کوي
روټۍ ورته پخی دا د ننبهي کار دی د زنانه نه دی دا لازم نو په هغې باندې خو خدمت کوي ثواب ګټي د خاون خدمت کوي لګیا ماشومان ورته غلي کوي او ماشوم ته سینه ورکوي که لږ وس د خاون کېږي او بیبي وایي چیلی ورته واخله نو چیلی به ورته اخلي ستا خاون دی په چیلی یې ساته د خدمت او د خادمیت د پاره د ماشوم د خدمت جنۍ ورته ونیسه خادمه ښځه ونیسه ابه بیا ورته نیسي خو دا ټول احسانات د بیبي دي چې موږ او تاسې سره یې کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه وه صحابه زمانه ده نو یو بیبي خپل خاون سره په خبرو کې څه تیزې خبرې وکړې خاون مرور شو وی که اوس یې وامه داسې ځای به یې ولګي چې ته وینه به ترې لاړه شي امارت اسلامي د عدل نظام دی کامل المؤمنین ته شکایت وکړه بیا به رانه بدله خلي خو راځه اول شکایت امیر المؤمنین ته کومه بیا به اوسه ګورم بیبي نه مرور دی او امیر المؤمنین ته راغی دروازې ته چې راورسېده دننه اوس د امیر المؤمنین چې غوږ یې کېښوده نو داسې خبرې واورېدې چې دا خبرې ده ته لا کور کې نه وي شوي یاره وی چې دا خو دا به زه څه شکایت وکړم دلته خو د هغې نه حال داسې دی واپس روان شي امیر المؤمنین بیبي نه خفه شه مرور شه او سوزي بار ته جومات ته روان دی چې بار ووته ګوري چې یو سړی درشل سره نږدې ولیده خو ډېر غیرتي و دومره غیرتي دی چې رحمت عالم جنت ته لاړه د معراج په شپه باندې یو بنګله ګوري او په مخ کې بهترینه ښایسته حوره ګوري وی دا د چا بنګله ده او دا حوره د چا ده وی دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دپاره تیاره بنګله ده نو چې واپس راغی حضرت عمر صاحب ته فرمایي زړه مې وشو ډېره ښایسته ماڼۍ وه چې یو ځل وردن نه شم دا ستا ماڼۍ وګورم ذکرتو غیرتکه خو ستا غیرت راته مخې ته ودرېده چې حضرت عمر غیرتي انسان دی هسې نه زړه کې راشي چې زما بیبي هلته وته ولې هلته تللی وي دا خبرې زړه کې رانشي نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بی اختیار د سترګو نه اوښکې لاړې وی یا رسول الله بک اغیرو زما په تا باندې غیرتونه کومه کاش زما کور ته مو لږ تشریف وړی وی چې خو برکتي شوی وي تا باندې به زه غیرت کومه نو دی ډېر غیرتي و نو چې شخص یې ولیده چې دا ولې دلته راغی وی ودرېږه ولې رالی وی بیبي نه خفه شومه تا ته مې شکایت راوړه چې غوږ مې کېښوده دلته مې هم خبرې واورېدې نو بیا یې ودره او نصیحت ورته کوي وی دا زما نانبایه ده که ووایي چې روټۍ نه پخوم ننبهي نه راوړه بیا به څه کوم ورسره دا زما دوبۍ د جامې راته انځي دا زما مرضعه ده بچي ته مې تی ورکوي دا د ماشومانو خدمت راته کوي دا مې خادمه د کور مې جارو کوي دا څومره کارونه دا کوي دغه کارونه لوازم او واجبات په دې باندې نه وو خو لکه بیا هم احسانات مونږ او تاسې سره کوي دا ټول پوره کوي دا خپل کار ګڼي زړه کې هم نه راځي چې دا زما کار نه دی باید بل څوک یې وکړي یو کار بل دی چې په دې لازم دی او د خاون په حق دی چې ورځ یې وکړه شپی چې کله پاکه وه او خاون له غوښتل چې کمرې کې راشه د مداجعت او د مجامعت په اراده او دې انکار وکړه نو دا ګناهګاره ده په دې دا حق بیبي ته نشته دا حق د خاون حتی که چې بیبي د فرض روژه بغیر د اجازت د خاون نه نیوی شي او د نفل روژه بغیر د اجازت د خاون نه دې ته جایز نه دي چې دا ونیسي دا به اجازه غواړي خاون د زمانه عرفې نیسم دا میاشت بزرګه میاشت د دې کې نیسم ستا خوښه ده که هغه اجازت وکړه نو بیا دې نیسي حدیث مبارک کې راځي که د خاون بې اجازته بیبي روژه ونیوه نو دا ګناهګاره ده په دې روژه کې ده ته اجر نه میلاویږي ولې هسې نه د ورځې د خاون اشتها او شوق مداجعت ته راشي او ښځه چې دی نو د شیخانو نه د هغې روژه نیولې ده هغه حق به د خاون خراب شي یا به ضایع شي نو ناشزاره ښځې ته ویل کېږي چې بد اخلاقۍ په خاص کر په دغې مسله کې چې د مداجعت دپاره هغه د خاون نه مني نو بیا ورته الله تعالی فرمایي فاعظوهن نصیحت ورته وکړي
که په نصیحت باندې نشوه نو وهجروهن فی المضاجع ډډې لګولو کې ترک وکړئ. علماء کرام وایي هم دې کمره کې ځان مرور کا، په فراش کې شا واړه ځان خفه کا تر څو چې پخلا دي کی، او که دغه ونه شو نو وضربوهن بې ووهئ بې ووهئ. دا مسله مبارک بیان کړه صحابه کرامو ته په منبر باندې. خدای ورته وفرمایل چې الله تعالی خو امر کړی چې به دریم ځلې ووهئ، خو مبارک ورته قید لګی وضربوهن ضربا غیر مبرح. وال به ورکوئ خو داسې وال نه چې زخم جوړ کوي، ګورې هسې غر و پش کوئ سي یره جوړه کوي، او داسې ونه وهئ لکه څنګه چې سړی وینځه غلامان وهي، غضب به پرې نه سړوئ. خاوندانو خو وایي چې هو وهلم پکې راله زمونږ په دین کې، بس چې کور ته لاړو نو چې مخکې زړه ورته ډکم کوته کې ورته ونیو، چې سبا شپه شوه نو بس ټولې بیبیانې رالې د بیبي عایشې رضی الله عنها دا کور او د مبارک دا دننه کور د بیبیانو د مسجد نبوي نه ډک شو، ټولې په شکایت رالې. اے بیبي عایشې ته لږ د محبوب نه پوښتنه وکړه دا څه مسله بیان کړې ده، موږ په کور کې سرمن واړو، هر یو وایي چې راغی خاوند غوسه ووالم یا بلم وایي وال. دا مسله څه شی شوې ده، دا څه رقم مسله بیان شوې ده. مبارک چې د شپې راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څنګه مسله مو بیان کړې ده، بیبیانې ټولې په شکایت راغلي. مبارک خو پوه شو په مسله باندې چې دا خو قرآن کریم آیت راغلی و، ما هغه شرحه کړې دی، ما خو دوی پوه یم کړل چې د غلامانو وینځو غوندې مه وهئ، زخم پکې مه جوړوئ. خو چې بد اخلاقه ښځه ده او د خاوند مطالبه نه مني نو د هغې دپاره په نصیحت نه کېږي، دا ما هغه بیان کړه. واپس ووته منبر ته، یا دغه ټیم یا د سبعي مانځه نه بعد بیا کېناست او صحابه کرام یې راغونډ. وی تاسو ته پرون ما څه مسله بیان کړې وه، او په تاسو صحابو کې بهترین انسانانو مغه دي خیرکم نساء چې څوک د خپلو بیبیانو سره ښه چلند او روش کوي، هغه بهتر خلک. واپس یې ترغیب ورته ورکړه دې خبرې ته چې بیبیانو سره خوش اخلاقي، نرمي، د وهلو لار نه بلکې د اخلاقو لار استعمال کوي. بیبي صفیه رضی الله عنها باندې چې کله واده وشو، خیبر نه را روانو په لاره باندې وو، درېیمه شپه د واده وه، خوخه ډولۍ جوړه شوه، مبارک راغی د ډولۍ لاندې کېناست او قدم شریفه یې داسې قط که، او بیبي صفیې ته وایي په دې قدم باندې دا زما په زنګون قدم کېږده او دې ډولۍ ته پورته شه. په دې غزوه کې په زرګونو صحابه کرام موجودو، دې ټولو صحابو ته دا منظر وښوده چې د خپلې بیبي سره داسې عمل اختیار کوي، داسې د اخلاقو نه ورسره کار واخلئ. زما معزز الرجال قوامون علی النساء، د کور واکداري، د مال واکداري، دا هر د کور د کنټرول ټولې خبرې د خاوند سره دي. زنانو د حقوق خپل انداز دی، څه حصه د هغې مې بیان کړو. او دغه شان تعلیم او تربیت د دې وړو ماشومانو حق د حضانت د مور دی او حق د تعلیم شرعي د پلار دی. ډېرو ځایونو کې دا مسایل راشي، یا بیبي طلاق شي، د بچو مسله راشي، بچی د پلار کېږي، بچی د مور کېږي، دا یو جزئي اختلافي ده. پاکستان کې ډېر زیاتو ځایونو کې په دې لانجه وي. نو د دې مسله دا ده چې جنکۍ ذات د رسیدو او د بلوغ او د پیغلتوب پورې دا به د مور سره وي، او الګ ذات څوک 2 کاله یادوي، څوک 9 کاله یادوي، تر دې وخته پورې به دا د مور سره وي. په هغه وخت کې چې د مور بل خاوند نه کړي، د هغې وجه دا ده چې دا حضانت او خدمت چې مور کولی شي نو پلار یې هغسې نشي کولی. د ماشومتوب تربیت
مور څنګه کولی شي نو پلار یې نشي کولی. نو جنۍ به پیغلتوب پورې د مور کنټرول کې وي او هلک به د 7 کالو څوک 9 کاله دی تر دې وخته پورې د مور کنټرول کې وي. او د هغې نه بعد چونکې تعلیم د دین راځي، د دین په تعلیماتو باندې بیا پلار پوهېږي، مور نه پوهېږي. او د بچو حقوق چې په پلار او مور باندې دي دا د دین په تعلیم کې دي، د سکول په تعلیم کې نه دي. زمونږ د پاکستان دا خلق خطا شوي دي، دی وی د بچی په ما حق دی که نه زه به بس دیړي کوم خو بچی به سکول ته لیږم. دا پته هېڅ حق نه دی. الف بات دغه یو خط د کتابت یو ټکی پې مه یادوه پته ګناهګار نه یې په دې کار کې. تا باندې چې حق دی منځ وروښایه، دین وروښایه، دیني تعلیم وروښایه. څومره زمونږ د عوام رونه ځان په مشقت او په سختۍ کې اچوي، په بچي تعلیمات کوي، وی دا په ما حق دی. بیا خاص کر جنکیو د تعلیم دپاره په مشقت کې دا خلک اخته شوي دي، مزدوریانې کوي او لور تعلیم ته لیږي. او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد ته یې څومره سپکو کتل. دا لازم نه دي. خو دا کوششونه هم د زنانو د خوا نه ټول روان وي او دا اختیار مونږ ښځو ته ورکړي وي. دا د هغې خواهش او شوق وي. مبارک فرمایي لا تنزلوهن الغرفه، زنانه قوم به په دویم چت کې نه اوسوئ. د کور په دویم چت کې به ښځه ذات نه اوسوئ. علما وایي دا ولې؟ وی دویم چت نه کړکۍ دی بې بار ته ګوري، د یارانو دروازه خلاصېږي. څومره امت مسلمه د رحمت للعالمین دا امر د خپل لاندې کړی دی او څومره فسادات جوړ شوي دي چې د دویم بالاخانې او دویم چت کورونه او بیا بهر ته د سړک په خوا او د کوڅو په خوا کړکۍ او د هغې نه دغه مشکلات جوړ وي. نن سبا خو موبایل دي خو مخکې د دې نه مسله ټوله جوړه. ولا تعلموهن الكتابة، او زنانه ته به خط نه ښایئ. د خط تعلیم، د انګلیش تعلیم، د سکول تعلیم په جنۍ مه کوه. مونږ او تاسې دا د خپل لاندې کړي دي. دا فساد ته ځکه جوړېږي. د اوامرو ته م سپک وکتل. ځکه خط چې دې وروښوده دغه یاران. نو معززو، مقصد زما پر رجال قوامون علی النساء دغه یو آیت باندې څو خبرې کول. کنټرول خپلو لاسونو کې ونیسئ. بیبیانو ته د کور کنټرولونه مه ورکوئ. اخلاقو نه بیبیانو سره کار واخلئ. بد اخلاقیو په وهلو کورونه نه جوړیږي. او د هغې چې کوم حقوق دي، که سکنا ده، که نفقه ده، که جامه ده، الحمدلله خاوندان د دې زمن هغې کې قاصر نه دي، هغه پوره کوي. او زنانه د خوا نه حقوق د خاوند په زنانه باندې دا یو حدیث ښکاره کوي. که د زنانه دا د خاوند د وجود د خپې نه سر پورې دانو نه ډک شي، د هغې نه وینې او زوې روانې شي، دا خپله بیبي راپاسېږي د ورځې او د شپې، او یا کرته د مالوچو په ژبه باندې پاسمان کوي دا خپل خاوند، لما ادت حقه، حدیث شریف کې راځي زنانه بیام د خاوند حق نه دی پوره کړی. نو څومره حقوق د خاوند په ښځو پاتې شو. وبه کې داسې زنانه چې خاوند دې په وینو باندې وي او زنانه دې په ژبه هغه په اسمان کې. دا د خاوند حق دی په خپلې بیبي باندې. او مدینه منوره کې یو اوښ لیونی شو، باغ د کجورو کې دننه بندو، منډې به یې والې څوک چې ورتله چکونه یې لګول. مبارک ته چې وویل راغی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ورسره و چې څنګه ورننوته. صدیق صاحب ورته وایي تکلیف به درکړي لیونی دی، چک به ولګئ.
مبارک مخ راتاو که د کائنات ذره ذره زما نبوت او شان منی الا عصاة الجن والانس، دا خود انسانانو پیریانو بدکار دي چې ما نه انکار کوي. دا ما پیژني چې څنګه ورنږدې شو صحابه کرام په یره دي چې چکو نه لګي تکلیف ورنکي، اوخ دا هغه باغ سر نه رامنډه کړه او د نبی اسلام پر خپو کې سر کې خود او تعظیم سجده ورته ولګول. تعظیم سجده نور دینونو کې روا و، زمونږ دین کې حرامه شوې ده، خو مکلف په شریعت نه دی کنه، خو ما ته شریعت او قانون دی. د تعظیم سجده ولګول. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ نو چې دا اوخ تا سجده د تعظیم لګئی، مونږ هم پرېږده چې سجده درته ولګو. مبارک ورته فرمایي که چرته زما په دین او زما امت کې د یو کس بل کس ته سجده د تعظیم رواوي، نو ما به زنانو ته امر کړی وی چې خاوندانو ته سجدې ولګوي. دا اشاره کوي عظمت د حقوقو د خاوند ته په بیبي باندې، چې د خاوند په بیبي ډېر لوی حقونه دي. بیبي ته به مې ویلو چې خاوند ته سجده لګوه، خدا جایز نه دي زما په دین کې. مفتی شفیع صاحب رحمه الله په معرف القرآن کې او تفسیر روح المانی هم د دې ذکر کړی چې هغه دینونو به د یو بل تعظیم په سجده تعظیمي کو، زمونږ دین کې چې څوک د بل تعظیم کوي نو لاس دې ښکل کړي یا دې خپې ښکلي کړي. نو بیبي ته دا پکاري چې سجده خو ناروا شوه زمونږ دین کې، خو لاس او خپې ښکلول خو ناروا نه دي، باید هره بیبي د خپل خاوند لاس ښکل کړي، خپې ښکل کړي. دا آداب د خاوند دي. څو خبرې مې د خاوند او د بیبي د حقوق متعلق عرض کړي. الله تعالی دې موږ تاسو په دې بیان قاصر الله دې توفیق د عمل راکړي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. صاحب لیکلی چې یو سړی ورک شي ښځه د بل چا په نکاح کې راتلی شي که نه، دا ډېره تفصیلي جزیه ده. داسې نه ده چې دا 15 منټه کې په ممبر خلاصه شي. د دې ډېر اړخونه دي. دا ورکه څنګه ورکه ده، په څه شکل ورکه ده، خو دې کې زمونږ مذهب حنفي کې څه لاره نشته دی. زمونږ د امام صاحب مذهب کې یو قول 92 کاله انتظار یاد، 52 کاله انتظار یاد کړی. خو د امام مالک رحمت الله تعالی علیه په مذهب کې 4 کاله راغلی. هغه آسانه قول دی او آسانه مذهب دی. زما په فکر د پاکستان په آئین کې انګریزي قانون کې هم د آسانه قول پسې تلي. زمونږ د امامانو امام صاحب په شاګردانو کې یو شاګرد هم دغه قول ته ذهاب کړی دی. د دې زمانې د حنفي مذهب چې کوم دارالفتاګانې دي هغوی هم دغه قول طرف ته وایي دا آسانه قول دی، په دې دې عمل وشي. والله اعلم. خو دې جزیه کې مفتیانو سره رابطې ساتئ. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. درود شریف ولولئ.